بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو شاجي ګل سباون یم چې د ګل اشنغری صاحب خواله راغلیو او دغه شانتي زمونږ سره بل قدردان مرګره دی مشا احمدي صاحب مونږ سره ناشته او ما سره خوا کې محمد رفیق ملګری دی چې د ریډیو سره ټچ دی او دغه شانتي زمون سره ګلاله ماشوم محمد پیزان دی. نو د ګل اشنغری صاحب نه دغه خواږه کلامونه اورو چې دا وخت مونږه موجود یو. د ګل اشنغری صاحب علاقه ده اشنغرو کله اشنغری صاحب نه خپل کلام اورو تاسو ته ډالۍ. من شاجي ګل صاحب تاسو ډېر مننه د ټیم چې تاسو راغلی بیا او موږ دپاره خپل قیمتي وخت خراب کړو راغلی نو ستاسو یو جهان مننه کوم او هرکلی ته وایم او حضرت مولانا رحیم شاه احمدي صاحب ته هم ډېر دروند هرکلی وایم هرکله راشي په خیر علي. وایي چې وخت پکې د همیشه به وي پریشان شان او چې روان په کومه لاره وي کاروان روان چې کوم مشر ښه وي سم به کشران وي لکه سم چې په ارهټ وي د باغوان غوان او کومې شونډې چې تنې کږي وږي وي نه سمیږي که په موږي د جاپان پان بې پردې بنده هېڅ کله نه پټېږي او که د ځانه توکرو د پاکستان تان کومه ښځه چې زړی وخت په تېر وي چېرې نه به شي بوډی په سور پې ځوان او ته چې وایې رښتیا ګل اشنغریه خود به تا ته رسوي نن غمازیان جان د تا پېښ کوم نه داسې جنګ جګړې نه داسې جنګ جګړې چغړبه وه عجیبه وه او د مینې ورورولي پې غلبه وه عجیبه وه منم د هغې خلکو زندګي ساده باده وه منم د هغې خلکو زندګي ساده باده وه منم چې ډېره ښکلې عجیبه وه عجیبه وه هر څه به ښه ډېر تېرو بدنیتي په چا کې نه وه هر څه به ښه ډېر تېرو بدنیتي په چا کې نه وه زمونږ به د دانو ډکه خمبه وه عجیبه وه هر څه به ښه ډېر تېرو بدنیتي په چا کې نه وه زمونږ به د دانو ډکه خمبه وه عجیبه وه او د خټو دیوالونه 40 ګزه کوټه وه د خټې دیوالونه 40 ګزه کوټه وه یو به د لرګي پکې تمبه وه عجیبه وه او منګي به کولالي بس د کوی د اوبو ډک شو منګي به کولالي بس د کوی د اوبو ډک شو نه چا کره کولر و او نه بمبه وه عجیبه وه هوا ښکلې صفا ښکلې فضا بدبویي نه وه هوا ښکلې صفا ښکلې فضا بدبویي نه وه په غوږ کې به یو نیم ایښې لامبه وه عجیبه وه او څه ښکلې نوم یې و د دونکاچې ورباندې ایښې څه ښکلې نوم یې و د دونکاچې ورباندې ایښې مانځه دپاره کور کې به ډبه وه عجیبه وه او په سر کونې به زه د ځینې کار نه پوهېدم په سر کونې به زه د ځینې کار نه پوهېدم او د ځینې کار مې شوې تجربه وه عجیبه وه بس ټینګه به مې نه کړه چې به تا ته مخامخ شوم بس ټینګه به مې نه کړه چې به تا ته مخامخ شوم زما نه ماته شوې به توبه وه عجیبه وه بس ټینګه به مې نه کړه چې به تا ته مخامخ شوم زما نه ماته شوې به توبه وه عجیبه وه او دا کومه چې خپل تن خپله مرضي غواړي په ډاګه دا کومه چې خپل تن خپله مرضي غواړي په ډاګه او چې دا وه د دې خوله که جورابه وه عجیبه وه او لیکل دې ټول د بره د پخوانه را روان دي لیکل دې ټول د بره د پخوانه را روان دي د هر چا ځان له نصیبه وه عجیبه وه او محفل کې به یې خوله راغونډه نه شوه د خندانه محفل کې به یې خوله راغونډه نه شوه د خندانه زما دپاره ورو سره لمبه وه عجیبه وه او اشنا که د ارمان د جړه حال مې درته ووي اشنا که د ارمان د جړه حال مې درته ووي او د اوښکو د باران یوه شیبه وه عجیبه وه او اشنا که د ارمان د جړه حال مې درته ووي
اشنا که د ارمان د جړا حال مې درته ووې د اوښکو د باران یوه شیبه وه عجیبه وه منم چې په یوه ښځه به کور جنت جنتو منم چې په یوه ښځه به کور جنت جنتو او یوه نیمه به هسې غمجبه وه عجیبه وه او یا خورې نورې یا خورې نو که فکر د دې خیال و تا ته یاد شي یا خورې نو که فکر ته د خیال و تا ته یاد شي د ګل شنغري چې دبدبه وه عجیبه وه. ګرانو مینوالو دا جناب ګل اشنغری صاحب دی چې تاسو او مونږ ته ښکلی کلام واورېدو نو اوس خواست کوو اشنغري صاحب ته چې مونږ او تاسو ته بل کلام ډالۍ کړي. دا ترهی کلام دی صاحبه جی ارشاد جی ارشاد. شیعه سینه د لاسه بې درکه د نظر ترخه راغلې وه چې په مټ باندې تعویض تاړه هلکه د نظر او په تا د خپې ته وتړه کنجکه د نظر. نو ما وویل چې شیعه سینه د لاسه بې درکه د نظر په ټولو بیمارو کې مې شکرکه د نظر او دا بعضې نظر ګوره که په کاڼي باندې پرېوځي دا بعضې نظر ګوره که په کاڼي باندې پرېوځي او ټینګېږي ورته کله چې د ټکه د نظر او چت به نشي بیا خو که یا کټ ته ورګزار کړې اوچت به نشي بیا خو که یا کټ ته ورګزار کړې او دا سخته ناروغي مه ګڼه سپکه د نظر او ګیرېږي به اخر څو به د تېښتې لارې ګورې ګیرېږي به اخر څو به د تېښتې لارې ګورې که شوله درپسې بلا شیشکه د نظر او بس داسې به دې کړي چې نه به مرې نه به رغېږي بس داسې به دې کړي چې نه به مرې نه به رغېږي او ګزار سخت وي د ډز نه د ټوپکه د نظر او بس داسې به دې کړي چې نه به مرې نه به رغېږي ګزار سخت وي د ډز نه د ټوپکه د نظر او رقیب ته وایم ته چې مې جانان ته داسې ګورې رقیب ته وایم ته چې مې جانان ته داسې ګورې نو یارېږم زه ډېر ګورې کوتکه د نظر رقیب ته وایم ته چې مې جانان ته داسې ګورې یارېږم زه ډېر ګورې کوتکه د نظر او ورځمه په بازار کې ورله غټه بوقره اخلم ورځمه په بازار کې ورله غټه بوقره اخلم ساتمه پرې د خپل زړګي ملکه د نظر او په ما باندې یې کړې څو ځله ښه کانې دي په ما باندې یې کړې څو ځله ښه کانې دي او یارېږمه دروغ نه وایم ځکه د نظر او خړپوسې مې کولې زه ماشوم ومه ډېر ښکلی خړپوسې مې کولې زه ماشوم ومه ډېر ښکلی او تړلې راله مور خپې ته کنجکه د نظر یو ترک مې زړه کې وشو ما ویل څه ناسبه کېږي یو ترک مې زړه کې وشو ما ویل څه ناسبه کېږي او مېرمن چې تاوېده رانه چابکه د نظر او هېڅ چا نه پېژندمه خو چې تا باندې مین شومه شاجي ګوره هېڅ چا نه پېژندمه خو چې تا باندې مین شوم مدام راپسې ګرځي الوتکه د نظر او هېڅ چا نه پېژندمه خو چې تا باندې مین شوم مدام راپسې ګرځي الوتکه د نظر او سیری مالې ته ځم هلته داسې مولا ګورم سیری مالې ته ځم هلته داسې مولا ګورم چې ویره د زړګي نه مې شورکه د نظر او نظر د ځینو سترګو په ما نه دی چلېدلی نظر د ځینو سترګو په ما نه دی چلېدلی او حملې را باندې شوي دي بېشکه د نظر او اوس خامخا به مزې د یو چا د ګوډۍ شلېږي اوس خامخا به مزې د یو چا د ګوډۍ شلېږي او په بره ورپسې شوه کانکوکه د نظر اوس نه یېرېږم مال احمدي مولا را کړې اوس نه یېرېږم مال احمدي مولا را کړې څه داسې وظیفه ده مبارکه د نظر اوس نه یېرېږم مال احمدي مولا را کړې څه داسې وظیفه ده څه ښکلې وظیفه ده مبارکه د نظر او یا خورې زما ګل شنغري پې غزل جوړ کړه نو یا خورې وایي زما ګل شنغري پې غزل جوړ کړه دې خلکو نه شوه دا قافیه ورکه د نظر ډېر زبردست ډېر اعلی ډېره مهرباني جي ډېره مننه مینوالو جناب ګل اشنغري صاحبو زمونږ او ستاسو سره ښکلي کلامونه شریک کړلو د دوی سره به بیا ملاقات کوو دوی له به تکلیف ورکوو
او ان شاء الله بیا به راځو. نو زه د ګل اشنغري صاحب د احمدي صاحب د محمد رفیق ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ سره په پروګرام کې شریک شولو. نو زه د ګل اشنغري په اخره کې بیا شکریا ادا کوم او زمونږ د طرف نه تاسو ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.